دلته یو سوال په زړه کې راځي، هغه دا چې الله سبحانه وتعالی ولې د زنا په موږ باندې حرام کړی؟ څه وجه ده چې زموږ د شریعت د زنا حرام کړی ده؟ دا خبره یې ساتي چې الله په هر کار کې صحیح حکمت خو کله انسان ته پته ولګي او کله ته پته نه لګي. لنډه قاعده ځان سره یاد ساتي چې کله ته پته ولګي چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې دا شی حرام دی، بس په دې شي کې شک نشته چې نقصان دی. کته ته نقصان معلوم نشي خو نقصان پکې شتي، نو کمه ستاده چې ته معلوم نه دی خو نقصان پکې شتي، دا غي د الله حرام کړی. نو د زنا چې شریعت حرام کړی ده په دې کې به ته یو څو حکمتونه ذکر کړم. اولنې حکمت، زنا په دې حرام ده ځکه چې دا خبره د هغه فطرت سره برابر ده، په کوم فطرت باندې چې الله سبحانه وتعالی د انسانان پیدا کړی. او پای کې ماته اوس دا خبره وکړه چې بعض زناورو کې غیرت شتي. ګوره بعض زناورو کې غیرت شتي. صحیح بخاری روایت ماته استوي د عمرو بن میمونه چې هغه وی چې ما په جاهلیت کې یو شادو لیدل چې هغه د شادوګۍ سره زنا کړو، نو ټول په سره جمع شو، فرجموها حتى ماتت. ناغه ویشتو تر دې چې هغه مړ شو. چې شادو له غیرت ورزي په خپل عزت باندې، نو انسان له بسنګ عزت باندې غیرت نه ورسي. دا خبره د فطرت موافق ده که خلاف ده؟ موافق ده. کم انسان د خپل خور د بار زنا غواړي، کم انسان د خپل لور د بار غواړي، او کم یو د خپل مور د بار ولعیاذ بالله غواړي. هر انسان کې غیرت راځي. تصریف د سړی نوم، د سړی د خزي نوم واخلي ته تسوي، تصریف دغه د خور نوم واخلي ته تسوي، غیرت پکې را پیدا شي. دا فطرت دی. نو ماته اوس مخکې وی چې یو نیم سړی فطرت ختم شوی، د زناور جوړ شوی. بعض زناور نوم بدتري دغه غیرت ناراضي، غیرت ختم شي. په کور کې ډیش پروت دی، په کور کې ټي وي پروت دی، پای کې قسمه قسم دمان اوړي راوړي. د انډیا ډم دی، د پاکستان ډم دی، د افغانستان ډم دی، د انګريزانو ډم دی. چې تاسو د کور ته ډیش راوړی دی او ټي وي راوړی، خلکان وزته خیر کده د ټي وي او ډیش په کور کې نه ساتل او د غټ موبایل به ضرورت نه ساتل، نو خو دوی د لکان نه دي دوکان. اولنې حکمت د زنا په حرامېدو کې هغه دا دی چې د فطرت موافق خبره ده، نو ځکه شریعت حرام کړي. دویم حکمت پکې دا دی، الله اکبر، الله سبحانه وتعالی زمونږ د دې نسبونو حفاظت کوي چې د نسبونو چې د ګډوډ نشي. د غي د لاسه د زنا په موږ باندې حرام کړی ده. اوس یو سړی دی راولګېدو د یو زنانه سره زنا وکړه، او دا زنانه نه ماشوم پیدا شو، د هغې بل خاوند شتي. اوس خلکو ته خو پته نشي چې دوی زنا کړې ده. د هغه منۍ د قطرې نه پیدا دی کومه چې حرام وه، نه دی پیدا شو. اوس د دې الک نسبت به د خلک چاته کوي؟ د دې ښځې خاوند ته به کوي. نسب ګډوډ شو که نه؟ سبا به دی په میراث کې حصه اخلي که نه به اخلي؟ دی په میراث کې حصه اخلي. اوس خدا خو د دې حق ملو چې حق د نه رسي کېدی شي د سباله د یو داسې زنانه سره واده وکړي چې هغه به د حرامي، سباله د یو داسې زنانه سره واده وکړي چې هغه به د حرامي، ځکه چې دغه پته نشي د خپلو خپلوانو، دغه خپل پلار پته نشي که نه. دی خو نسبت خپل دغه سړي ته کوي چې دا زما پلار دی. نو ګوره شریعت زموږ د نسبونو څومره حفاظت کړی دی چې زموږ د نسبونو ګډوډ نشي. دریم، شریعت زمونږ د کورونو او زمونږ د کوړمي حفاظت غواړي، او شریعت دا نه غواړي چې زمونږ کورونه خراب شي. مثال به تاسو له درکړم، ښځې خاوند واده وکړو، ښه ښکلی ژوند روان دی، او دی په مخه په دې موبایل کې دا فیسبوک یو د شینه وینه ګوري، او جنۍ سره رابطه جوړه کړه، او جنۍ ښکلې جنۍ ده، ځان ښه سنبالي را سنبالي، ځکه چې دغه انټرنیټ او بدې شنو سره عادت، او د دې ښځې ساده ښځه، نو د ښځې نه یې زړه تور شو. ابتدا وشو د کور د تباهي، د کور د تباهي ابتدا وشو، ځکه شریعت حرام کړی. نو بیا دې د هغې نه بعد دغه جنۍ سره میلاو شو، د جنۍ سره زنا یې وکړه. نو دې سبا کې بیا شوي دي چې دا سړی وجلی شوی، ونیوی شو، وجلی شو، هغه کور څه شو؟ ټول وران شو که نه؟ ښه که ونه نیوی شو،
نو بیا اکثر داسې وشي چې دا زنانه خپل سامان ومن سره واخلي او چېرته لاړه شي پلار کور ته لاړه شي ماشومان هم دغه شان پاتې شو خاوند دغه شان پاتې شو کور لړ تباہ و برباد شو یو خاندان ختم شو نو شریعت زموږ د خاندانونو حفاظت کول غواړي او شریعت دا وایي چې خپل کورونه مورانه وي دا پکې دریم حکمت شو څلورم حکمت شریعت زموږ حفاظت کول غواړي چې موږ ته مرضونه ونه لګي شریعت دا غواړي چې موږ ته مرضونه ونه لګي کم مرضونه چې د دې فحش کارونو د لاسه لګي لکه اکثر انګریزان په دې مرض کې مبتلا دي په دې څخه مرضونو کې پای کې یو مشهور مرض د ایډز بیماری نورې مشتي لکه سیلان او نور خدا ایډز خطرناکه بیماری ده دا بس خلک د انګریزانو ډېر متاثر دي د هغوی د معاشرین او د هغوی د ناستې پاستې یاره ویسه اوچت خلک دي دا اوچت خلک ګوره غالبا ایډز کې پراته دي په دغه مرض کې خطر دا ایډز بیماری او دا خطرناکې بیماریانې شریعت زموږ حفاظت کوي چې دا بیماریانې موږ ته ونه لګي څومره ښکلی دین دی څومره ښکلې معاشره هسې په دې مسلمانانو کې ډېر کمتر د انسان په غوږ چته ولګي هغه پلاني باندې ایډز بیماري ده داسې ده که نه ده لکه زموږ د معاشره والا زه پښتنو ده کمتر نادرا چې د دې راشي هغې کې هم داسې چې دا سړی د انګریزانو په ملک کې پاتې شوی هغه هم ګوره داسې چې دا سړی د انګریزانو په ملک کې پاتې شوی نور زموږ معاشره الحمدلله د دې قسم بیماریانو نه پاکه ده دا هغه بیماریانې دي چې انسان یې چاته ویلی هم نشي چې ګوره په ما دا مرض دی ښه دا ایډز بیماري چې ده زه د عجیبه خبره ده وکړمه په 2006 کې دا حساب شوی په 2006 کال کې د ایډز د بیماری په 45 ملیونو کسانو باندې لګېدلې ده په څو کسانو 45 ملیونه تر 2006 حساب ده 2006 کال کې د حساب شوی چې 45 ملیونو خلکو باندې د مرض لګېدلی او د دې د لاسه مړه شوي سعودي 20 ملیونه خلک مړه دي 20 ملیونه خلک د دې نه مړه دي ما ته د خو د دې احساس نه کېږي موږ چې دا عادت واوري چې تعجب کې پرېږدو شکر وباسو چې موږ د مسلمانانو په ملک او د مسلمانانو په معاشره کې الحمدلله نه ځکه چې موږ نه خبرېږو خو دا هغه حساب ما تاسو ته وایي چې کوم انګریزانو بیان کړی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها هر کله چې یو قوم کې یو فحش کار راښکاره شوی دی او هغه ښکاره شروع کړی دی فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا الله سبحانه وتعالى بدو کې داسې بیماریان راښکاره کړي چې هغه په دې مخکینو خلکو کې نه وي پنځم حکمت شریعت د زنانه د حفاظت دپاره دا خبره کړې ده چې زنا حرامه ده والله العظیم د مسلمانانو په معاشره کې چې د ښځې څومره عزت دی دومره بله معاشره کې نشته ته د انګریزانو ملکونو ته ورشه نه زنانه مثال د یو مال په شان دی د سامان په شان دی کله چې دکان ته ورشي نو دکان کې ډېر شی سامان پروت دی که نه سودا کې نه ستا مرضي دی چې کوم شی راغلی خو ریټ به کته به رهي ریټ به صحیح کته به رهي دا موبایل دی دا په 500 ریاله دا بل په 1000 ریاله ځکه دا 1000 والا دی ښه هلته د زنانو دغه حال دی سامان دی خرڅي ځان له پکې خوښوه او چې کله چې شهوت پوره شو او دا ختمه شوه نو بیا یې لارې ته گزار کړه دا ښځه چې په کور کې دننه یو پردی اچولي څومره په عزت کې څومره په عزت کې دا ښځه او دا کومه چې داسې ګرځي او تاسو به داسې لیدلي مې اکثر داسې کېږي په بازار کې 2 قسمه زنانه ګرځي یو هغه باحیا درنه زنانه چې هغې بورقه اچولي صحیح شرعي او یو هغه بېحیا او سپکه زنانه چې هغې مخ ښکاري بدن یې ټول ښکاري نو دا هلکان بعض هلکان چې کوم مرضیان دي دوی به د بازارونو کې ګرځي به د جنکو وبسي نو دوی په دغه جنۍ پسې نه ورځي کومې چې صحیح پرده کړي ورځي دی خواله مړه پرېږده ورځه دوی خو نه خپې ښکاري او نه یې لاس ښکاري ګوره دا شریعت دا غواړي شریعت دا غواړي چې زمونږ خور د کور نه وځي زمونږ مور د کور نه وځي زمونږ لور د کور نه وځي او هغه په حفاظت کې واپس راشي شریعت دا غواړي ښه دا بلې چې کوم مخ ښکاره کړی دا به پاکه زنانه یعنی زنا به نه کوي خو د دې مخ ښکاره کولو له لاسه په هغې پسې دنیا ورپسې څوک به ورته کنځلې کوي څوک به یې تنګوي څوک به ورته سوي څوک به سوي ولې ځکه دې د شریعت په خبره باندې عمل نه دی کړی
او د درنې ښځې د لاسه دا پته لګي چې دا د کم کورنۍ ښځه ده د درنې کورنۍ ښځه ده اوس دا یو ښځه په لار روانه ده او شری پردې کړې ده لاسونه پړتي خپې پړتي ښکلي صحیح برقه کم چې بسر باندې راځي هغه یې چولي نو په زړه کې انسان وایي چې خاوند سم خاوند دی ها ورونه اوچت انسانان دي چېرته بچي چې د ډېر درانه خلک دي ځکه دې زنانه نه پته لګي خو زنانه روانه ده سپکه سپوره لغړه توغړه هغه د درې ولاړې وخاندي بیا خاوند یې کسې د بېغیرته دی ښه ځکه دې داسې پرېښودي بچی به دې وي مور پلار به دې ځکه وي دا دې ګرځي نه د پنځم حکمت شو شپږم شریعت دا غواړي چې زموږ په معاشره کې جرایم او فساد ډیر نشي د هغې د لاسه د زنا حرام کړی ده یو سړی به وي چې د زنا د لاسه کم جریمت شوی دی او کم جرایم خوره شوي دي زه به داسې مثال در کوم قتل کېږي د زنا د لاسه کېږي که نه کېږي قتل شوی د زنا د لاسه دا په معاشره کې خورېږي څنګه یو سړی کور ته راغی والعیاذ بالله الله دې په موږ ټولو پردې راواچي او الله دې زموږ د کورونو او زموږ د زنانو د الله حفاظت وکړي اوس سوچ کو چې یو سړی کور ته راغی او خپله ښځه یې د یو پردي سړي سره ولیده دی به دواړه وجني که نه به وجني وجني معاشره کې اوس کار شروع شو هلته هغه کسان کېدی شي راپاسې دی ورکړي کېدی شي ډېرې غټې خبرې پکې کېدی شي معاشره خرابه شو که خرابه نه شوه خرابه شو د هغه زیناکارې ښځې د لاسه دغه شان داسې م شوي دي چې هلکانو د جنۍ سره زنا کړې ده مشترکه طور سره او بیا د دې د یرې نه چې دا حل ونه وي نو بیا وجلې ده نو که موږ دا غواړو چې زموږ د معاشره برابر شي نو دا زنا دا خبره به بالکل ختمه اوس هلکان دي جنۍ سره زنا کوي ویې تختوله او سره زنا نه کوي په زور زبردستي کې وجلې ده که نه ده وجلې دې چې د شوي که نه ښه ډېر شی شي هلک وجلی شوی د جنۍ سره زنا کړې ده د دوی دواړو اتفاق و د جنۍ کور والا خبر شوي چې دا خو دوی زنا کړې ده چې جنۍ ته خبر کړې څنګه هغې الټه خبره په هلک راړولی چې دا خو ټوله زور زبردستي د ما سره کړې ده هغه کور والا زورور دي لګېدلي دي څوک یې وجلی دی هلک یې وجلی دا ټول قتلونه او د معاشرې د فساد او خرابېده د دې زنا د لاسه شو نو شریعت دا غواړي چې زموږ معاشره پاکوي دا ما تاسو ته یو څو حکمتونه ذکر کړو په تادۍ کې الله سبحانه وتعالی دې زموږ معاشره د دې مرض او د دې بیمارۍ نه او د دې غټې ګناه نه دې الله لرې ساتي الله سبحانه وتعالی دې منګه زمونږ بچي زمونږ ښځې زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ ټول مسلمانان دې الله دې ګناه نه په امان کې ساتي او کوم خلک چې په دې ګناه کې واقع دي الله سبحانه وتعالی دې هغوی له هدایت ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې هغوی د دې ګناه نه زر ته زر قلار کړي چې هغوی د دې غټې ګناه نه قلار شي